پر طالبانو ملنډې وهل او که د دوی د ضعیفه ښودلو هڅه ایران وایي چمتو یو چې طالب ځواکونه وروزو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ایران وایي د طالبانو پولساتو ځواکونو روزلو ته مو د چمتووالي اعلان کړی. د ایران د انتظامی ځواکونو عمومي ځایناستي قمندان قاسم رضایي ویلي د طالبانو د پولساتو ځواکونو روزلو ته چمتووالی اعلان کړی دی. نوموړي دا څرګندونې له مهر خبري اژانس سره کړي او وایي چې موږ ان دې ته چمتووالی ښودلی چې په ګڼ میشتو سرحدي سیمو کې د پروتوکولونو مراعاتولو په اړه یې وروزو. هغوی روزل کېدو ته لا نه دي هڅې شوي. دغه جګپوړي ایراني چارواکي پر پوله د ایراني پولساتو او طالب جنګیالیو ترمنځ وروستۍ نښتې ځای ته هم ورغلی دی. نوموړي ویلي څه چې پیښیږي د هغو ځینو طالب ډلګیو د بېغورۍ له کبله دي چې سرحد کې دي. دی وایي له بلې خوا ځینې په وسلې سمبال قاچاقیان هم د پولې له پورې غاړې ډزې کوي. د طالبانو او ایران پولساتو ځواکونو ترمنځ وروستۍ نښته کې 2 ایراني پوله ساتونکي او یو طالب جنګیالی وژل شوي دي. قمندان قاسم رضایي ټینګار لري چې زموږ د هیواد ختیځې پولې پورې ارامي ده، هیڅ ډول ستونزه نشته او د انسانانو تګ راتګ او سوداګري راکړه ورکړه پکې په عادي ډول دوام لري. د نوموړي په وینا د افغانستان د مخکیني حکومت په وخت کې مو تقریبا پوله په ګډه اداره کوله، که څه هم ستونزې وي خو دوی ځواب ویونکي وو. تر اوسه د طالبانو حکومت د دغه ایراني چارواکي د څرګندونو ته په خبرګون کې څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت سره د هلمند سیند اوبو کې د ایران د حق په اړه د کړکېچ له راپورته کېدو وروسته د ایران یو جګپوړي امنیتي پلاوی هم کابل ته تللی و. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.